په پاکستان کې ډیر بد حالت دی. د پاکستان تر کنټرول لاندې په بلوچستان کې ډیر بد حالت دی. د بلوچستان بلوچ میشتې سیمې ټولې ډېرې سختې ناارامه دي. د کوټې په ګډون د بلوچستان په بېلابېلو ولسوالیو یعنې ضلعو کې چاودنې سوي دي، بریدونه سوي دي، تلفات اوښتي دي. پاکستاني پوځ او د بلوچستان حکومت ایمرجنسي حالت اعلان کړی دی. ایمرجنسي حالت معنا بیړنی حالت یې اعلان کړی دی او دا بیړنی حالت وروسته له هغه اعلان شو چې بلوچانو د کوټې په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې پر یوه وخت باندې پرله پسې چاودنې وکړې، پرله پسې بریدونه یې وکړل، پولیس یې په نښه کړل، پاکستاني پوځیان یې په نښه کړل، د هغوی پر چاڼیو د هغوی پر ګزمو باندې ورغلل. او بلوچان وایي چې دا دوی د ازادۍ اظهار کوي. د بلوچانو د ازادۍ اظهار دغه ډول وي، د دا ډول کوي. نو وګورو چې څه پیښیږي. تفصیل به د دې موضوع ده زه پر کراره در سره شریکم.